نور ما شوي بدعتيان هر دقر او هر ميدان ورخد لي رن ورسم ورتستوري د اسمان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. زه د هر کتاب ستنه کوم د درته وایم کتابونه بشکاره کوي کتاب خبر باندې صراط الذين أنعمت عليهم دجا یا پښتنه کې هر شي پښتنه څه د هر شي حواله او پیسې دی حواله خبر دی ونه الحمد لله ټول مسلمانان یو دعا دا کوو چې الله سملا راوشه لا دا چاره وشه چې ستا انعام په سوي دي تمنعوم عليهم چې پر چا انعام سوي دي أول دلة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنبياء صديقين شهداء صالحين. دا منعوم عليهم. دا تابعداري مش دعاء. لكن تمولي صار الزامات نختميجي ويتين نمنه تين نمنه. أجاب أنا دا نمنم نتصر ولدون دا خوش يرسل. زوامة فقول رجما بالغيب مكوى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا معلومات نيدرتا آغا خبري مكوى دا وجو دا سترقو دا زره الله بابا إذا طول ببارك بشتنك تقريب دفارة جا مش جلسة جورا غوارو دي طول ببارك إذا بشتنك زيادتي خبرو حق نلر جوابه كزمان خبر جوابه زيادتي خبرو كزمان خبر ثابت ما دعوة ثابت تيم بركة بس تيم دي داي وقت تعزيات ورستا بتعزيات كي اجتماعي دعا ثابتك مسألة غدا دولة فرفض ولا ومن تدير تشوى من بديك تامات تشوى لدي تامات بديك دائما فدعاك اجتماعي خبره ده اغرى وشيء فدعاك النبي عليه السلام قال لي بالكل لاري سيدة حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها سر سر پورته کړی پښه په دغه حدیث کې وشه تاسو چې په دې کې حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها سر پورته کړی تاسو چې یې په تحقیق چل پټ به تحقیق درې جزء خبره یو دادی درې واروالي دي یو دادی چې لاس پورته درې واروالي یو غړي خبره وکړه ته وای ولې په لګټه تا کومه درسته فارا خشته چې زینه په لګړو دا خشته نه خبرې دی وخت مسألة دايدا إدراك دعاء مقام قبليته هذا دي صحيح حديث رالي تفسير روح الماني حوالا ما أدر كده مذهب حنفي دا قواعد معارف السنن ومعارف السنن مولي صاحب يو دزان حوالي بنور كي وجد بلا مولي صاحب دا كتاب دا مخ بيشتي زي دا مخ قلت وثبت الدعاء مستقبل القبلة أيضا كما تقدم في حديث أبي هريرة عند أبي حاتم هذا إمام بني فرح لا تشباك واي لا تشباك واي ورا خلاك يا ده خلاك الكتاب ويا لا تشباك ورا كلام ما يغادي وقت لا تشباك ورا هذا المنزل ورا واي كان هذا خبر على لا خبر على كان المنزل على شتم هذا ادبيات الجهاز هو ادب درخواست کو د زو درخواست کو لږ په ادب غایږي لږ داسې د اصول مطابق غایږي دا دومره ستی اصل کې تا چې کوم د دعا په باره کې حدیثونه پیش کو چې وقبر ته مخامخ وقبلې ته شاه لاس پورته کول درې واره دا خبرې مولوي صاحب والله علم زه په مخ وایي داس نه یم خبر و دا دې نه پکړې و دې دې رات کړې انکار یې کړی و انکار یې کړی صاحب آرام دې انکار کړی و جوړ یې دا تا چې کوم د فتح القدیر یا د مسند امام اعظم ابي حنیفه رحمه الله چې کوم حواله ذکر شي بل فجر کې مسلم شي دا خود حاضره کې د قبور دعا په درې واره لاس پورته کېدل مخ د قبر وخواته او دغه خواته نه قبله خواته شاه دا اسانه خبره ده مولوي صاحب کی اقرار کې کی انکار کې دا جائز دي که ناجائز
مولوي صاحب زه اجتماعیت په دغه دعاګانو کې نه منم. نه استقبال خبره وکړه. استقبال دغه حدیث ما پیش کړي ته مولوي صاحب پیش کړي. خبره وکړه پلار. مولوي صاحب ستانم مثلا زما نوم مولوي عبدالسلام. مولوي عبدالسلام صاحب دغه په قبولو کې چې دا کوم دغه حوالې پیش کړي پر دغه مدعا باندې چې کوم زه دعوه کړې ته دلیل پیش ته اقرار کې که انکار دغه بعضې خبرې په دې کې نفس دعا هغه زه منم. انفرادا درې نه پنځه درې نه درې نه 11 انفرادا اجتماعا نه او انفرادا او طرف اليدين سره بالکل خبر تمخ نه خبر استقبال قبليت امام حدیث کې شراب او دا حدیث جواب ته څه دا غدي پیغمبر صلی الله علیه حدیث کې چې دغه کتاب پیش کې حدیث دا دی اوس وایي صاحب دا اثبات لپاره دلیل نه دی. حدیث ته شو ما هغه حدیث مبارک موږ منو حدیث کې راغلی دی موږ پر سر ستر قبول دی ما نه مذهب مولوي صاحب وکړ. فلما ضرب من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه أخرجه أبو عوانة في صحيحه فتح الباري. ده بيش ده مش موضوع هذا مولوي صاحب مش موضوع تعزيات اجتماعي هذا تعزيات خبر خلاص ولا دی ما مولوي هغه تمام پرېږده په چل زه پوهېږم دا خو جواب ترکیب دا خو د حق تابع خلک نه دي چې حق مني مولوي هغه تلل غړې کښېنه ما ودې خلاص سره پرېږده تاسې ماته کتابونه ښکاره کړي اشتغال نه دي نو چې منله حدیث مو ښکاره کړل یاره چې حدیث مني دی ویل انتخاب ده حق اقدام ده باطن بکی جنابی بیه دا زه یو سوال کوم مولوي فلان صاحب خبره اسانه هغه دی وایي انفرادان دواسته او په تکرار سره سته او لاس پورته کېدل پکې سته د استقبال د قبلې څه وایي جایز یې بولې که نه او که استقبال د قبر جایز بولې دواړه دي او لا کم بهتر زمن د امام صاحب خپل قول دا دی چې مستقبل القبله دي دا فتح القدیر او د مسلم شریف د حدیث جواب ته څه وایي د معلوم سنن درته جواب ته څه وایي هغه خو ما ته جواز پر لارې لاکه هغه ته جواز پر لارې لاکه موږ کله نو موږ خو د حماقت لري ته ویل چې اساس چې کومه طریقه کې حرام افضلیت خبر ده هذا سنة راغلي ده سنة من السنة اجمعنا دي واي تدبار من اولاد هذا چې خبر تم قبلته مخوري پاک سنة راغلي دعا چې ته بدعت بولې د دې خو یعنی نو بدعت خو د حرمت د اقسام څخه یو قسم دی کنه ممنوع دی کنه د منع د فار دلیل څه دی عدم ثبوت عدم نقل عدم دلیل د عدم دی عدم نقل د عدم نقل په کوم ځای کې راغلی دی چې دلیل دی دا اولار سره مولوي څخه خپل غوښته دغه عدم دلیل د عدم ښکارک دا چې کتاب دي کتاب مرقات مولا علي قاري رحمه الله څلور نیویمه صفحه ده اول جلد والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضا فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع. نه دا ښکاره چې عدم دلیل د عدم دا مولوي صاحب ګور سالس چې د جمهوریت هغه ساده وای مولوي هغه ساده سوال ګوره مولوي صاحب دا په فسیر توري ویل نه وای وقد يقال نسلم انها بدعه لكنها مستحسنه استحبها المشايخ للاستعانه على استحضار النية لمن يحتاج اليها سر نيات مسألة ده نيات پوری وای متابعت قانون دی ودر متابعت قاعده ده وای او نيات پوری وای دا د منع دلیل
دا شارع وایي که ملا قاري صاحب وایي دا فلسفه په ټولو شیانو کې دا وایي اصول وایي ما ورته ته اصول راشي تا خو وایې صاحب زه د اصول کتاب قرآن منم تا د قرآن مخ شی نه منم اباس ټیک شو نه ورته بالکل دا نن مناظره دا بدعت جائز ده که ناروا ده دا مناظره او مولوي صاحب چې د بدعت او د مصالح مرسله و د دې دواړو موږ ټوک جواب راکړه چې دا مناظره بدعت ده که نه دا مناظره په مصالح مرسله کې به وي چې کله نیت سمي چې کله نیت نه وي بیا به مجادله او جنجال دا اس په لړو مناظره څوک وایي وکیا زه څه مکلف یم ليس زنه مکلف دا وو د یاد زنه مکلف شرعي عمل دی دا مناظره جائز وي طبعا په دې کې دلیل شرعي پیش یې حدیث په پیش یې نبی عليه الصلاه والسلام په دا شانو کې مناظره کړې ده کیا کچیر دا بدعت وي نو خدای ولا سره په بدعت کې را شروع یاست او کدا بدعت نه وي دا جائز وي د دې لپاره ته ماته دلیل پیش کړي دا نن چې تر هغه دې ته دلیل شرعي بس یې د خپل وستکشل پلاز خبره سوال په وخت کې جواب وایي واس ماشاء الله مولوي صاحب محترم زما څخه په شو الفاظو پښتنه وکړه الله پاک دې ته اجر ورکړي وای مناظره مسأله دا یو مصالح مرسله یو بدعات بدعات هغه کاری چې سړی دغه کار عین دین بولي مصالح مرسله هغه شی چې ذریعه وي د دین لپاره لکه کتاب لیکل لکه مدرسه جوړول لکه د مدرسه مسجد کې نلکي جوړول په مسجد کې سپیکر راوړل دا مصالح مرسله دا تقسیم تک نبی عليه الصلاه والسلام یې کوي دا تو شارع نه دا تقسیم تک کې الله کې دا الله رسول کې مجتهد کې ټیک مولوي صاحب دا خبره کوي دا تقسیم مجالس الابرار کوي دا تقسیم الله دې الله رسول دا کمر اشاره ولا اشاره کې دا د توایم دا بیا تا توایم چې دا شی ته نه شي مجالس الابرار د کتاب مجالس الابرار کې دا تقسیم اشاره کوي چې بدعت دي بدعت مرسله او غیر مرسله اشاره کوي بس بیا سید است خبره ځه مرسله نوم نه دی اورېدل چار مذهب بدعت مولوي دا ګرځي كم شان؟ مش بدعة حسنة يقولوا. لا مش بدعة حسنة يقولوا ده طول شان. بدعة حسنة فاللغوي كده يجي شرعي كده. تقبل خبره وكا، تقبل خبره شو؟ مولوي صاحب أول شو مناظرة. ده شكارة كده ولدي بتكشف شوي. ده شكارة كده بتكشف. ده رد المحتار. أنا اختار زبدة مرسلات أو مجلس أبلار شكاركم. مجالس الأبرار ذكر كري. الله شكارك. حوالي مثل شكارك. استار حوالي بالقرآن زنا من مجلس أبرار من مستار. ما من القرآن. استار حوالي زنا من. استار نمنم. استار حوالي من القرآن من منم. وده زد يا مولي صاحب تدا يو جواب رکوم چې دوی مناظره د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مولوي صاحب محترمه په مدینه منوره کې علما او مرګرو تفسیر ویلي د علما سره به ترجمه کړي سوره آل عمران تر درو اتیا آیات پوری پریو ځای علما وایي راغلي دي د نصاراو د نجران د سوالو په جواب کې شکارا که سوالو جواب کړ بحث کړي وو نصاراو د نجران د نبی صلی الله علیه وسلم راغلي وو د غزوه احد ورسته نصاراو د نجران راغلي وو پر نبی صلی الله علیه وسلم اعتراضونه کول چې حضرت عیسی علیه السلام بغیر د پلار پیدا د مریم مثلا هغه ته بغیر د خاوند زوی ورکول سوی زموږ قبله اوله قبله ده بیت المقدس دا سي نه یا اعتراضونه وکړي وا الله پاک پریو ځای باندې دا سورات دروغه اجایم یا دروغه اجایم آیات پورې راوړي نبی صلی الله علیه وسلم وایي او نبی صلی الله علیه وسلم په اخره کې آیات راځي خلی یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه خبره به مجمع پرک احکام الحق حواله دي ښکاري وخالص کتاب خبر ښکارا کی یو کتاب چې راغلی اصلي ښکارا کړی یو اصل فتاوا ښکارا کړی د پکې شپته یو د یو کتاب نه ښکارا کړی ښا موږ سره پنځپیرانو تاریخ معلوم دی